تاسو په خیر یاست. زه احمد خبرې کوم د بایومیک چینل ته. نو وخت مو نه در ضایع کوم چې زه پر سبجیکټ باندې ډایرکټ باندې تعلق د سبجیکټ سره خبرې روان کو. نو نن سبجیکټ د څه تعلق لري؟ بایو ژوند ته وایي او کیمستري او کیمیاوي مواد ته وایي. څه ده؟ نو یو کیمیاوي مواد بایو کیمستري څخه دا ټیسټ دی اور کم د چا برانچ دی؟ رینل فنکشن برانچ دی. په هغه کې کم یو دی الکترولایټ مراخص دی. الکترولایټس ټیسټ وچیش ته وایي. دا ولې موږ کوو، په څه وجه کوو، دا به ګرد اوس کانسپټ باندې کیسه کلیر شي. الکترولایټ ټیسټ چې دی هغه یو منرل دی. منرل و هغه شي ته وایي کېږي لکه زموږ جسم ته له اوبو یا یو بل داسې خوراک غذا یا داسې شي ته ضرورت وي، صحیح ده، نو هغه ته منرل وایي کېږي. نو دا یو داسې سبټانس دی چې نیچرل یعنی قدرتي یعنی داسې یو قدرتي کیمیاوي مواد دي یعنی سبټانس دي یعنی چې هغه پازیټیو او نیگیټیو چارج لري، یعنی مثبت او منفي چارج په یو دغه کې ولري. مثبت او منفي چارج دې ته الکتریسيټي هم وایي کېږي. صحیح ده. الکتریسيټي مطلب چې برق پکښې کوي، چارج پکښې کوي، دا په جسم کې ول دا زموږ په جسم کې برق یا چارج دا شان ګرځي سره برابري لکه مالګه دا نور هم دغه کې. نو د دې کار چې دی دا په اوبو کې نه سولویډ یا سولویډ کېږي. د اوبو کې چې دا حل شي بیا یو بل کم کرنټ لکه مطلب خپل یو چارج لري او ترتیب لري. صحیح ده. دا دې ګورم که په لفظ کې څه غلطي ده هم هغه بخښ کوي. نو دا اوس ګوره پښتو ترجمه به هم درته وایم. الکترولایټ هغه مواد دي چې طبیعي مثبت لري یا منفي برېښنا چارج کله چې په اوبو کې منحل شي نو دوی ستاسو د بدن تنظیم کولو کې مرسته کوي. یعنی دی څه چم کې چې کله په اوبو کې حل شي نو دا کوم پازیټیو چارج یا نیگیټیو چارج دی بیا ستا په جسم کې ریګولیشنز کې یعنی تنظیم برابروي، ترتیب برابروي چې دا علاقه کې ډېر اوبه پکار دي، په دا ځای کې لږ اوبه پکار دي، دا ځای کې دا شی پکار دی، نو هغه کار کوي. صحیح ده. دا وګوره فنکشن دلته لیکلی دی. فنکشن هغه کم یو دی؟ نرو دی، مسلز دی اور ډیهایډریشنز دا نور مطلب کم چې د دماغ کم حجرې دي هغه او نور د هغه د بیلنس سره بیلنسوي. دا پر څو ټایپ دي؟ دا په درې ټایپ دي. سوډیم Na سوډیم او پوتاشیم کلورایډز. د دې ټایپس بیخي ډېر دي. دا موږ ما چې یو بیسیک ټایپس راخیستي دي. صحیح ده. او د دې نارمل رینج چې دی هغه د سوډیم د 1.4 بیا د 1.4 پورې ملي اکویلنټس پر لیټر باندې ده. او پوتاشیم د چې دی هغه د 15.8 بیا د 12 پورې ده. کلورایډ د چې دی هغه د 9.7 بیا د 1.4 پورې ملي اکویلنټس پر لیټر دی. د دې سیمپل به څنګه راخلی دی کې جیل ټیوبس کې راخلی، پلین ټیوب کې راخلی، هایپر ټیوبس کې راخلی، یعنی زرغون سورګر کې راخلی. دا په ډېر شان کې پرابلم کې دا پورته کېږي، مخته کېږي، ښکته کېږي. یعنی سیریس پرابلم انکلوډ کډنی اور های بلډ پریشرز، برونز ځلې کینسر، ډیهایډریشنز کې ومیټینګ، ډایریا چې ورته وایي، سویټینګ یعنی فیور، ډایبیټیز، هارټ فیلر، های بلډ پریشر، کډنی ډیزیز، سایروسیس. نو په دې نجوړیان کې دا پورته کېږي. د دې پروسیجر څنګه دی؟ ټیسټ پروسیجر د دې لپاره یو ماشین راغلی دی، نوی ماشینز کوم چې ورته وایي الکترولایټ. نوی دا زاړه دي د الکترولایټز. د دې چې دا چې ته کله په دې دلته سیمپل ورکې خالي سیرم ور پیلاو که نو دې کار خپله درته کوي. سیرم چې دې پیلاو کړي نو دې ودې چښي نو دې دلته تا ته رزلټ در ښکاره کوي. دلته یس ور نو خالي بټن لري پر کوم ځای چې ټیسټ پرفارم هلته یس وه هلته نو وه. اور د دې خپل د ځانه د هغه پکسیج او ریجنټ هر څه په دې کې پکس کېږي. اور اوس په سلیکټرا کې بیا یو دانه هم کوای شي. ویډیو دا غونه کوم خوښ شوی دا